تازه د کابل په لویدیځ کې چاودنه شوې ده. سلام ستړي مشئ، زموږ پامیر پلس چینل ته بخیر راغلی. راپورونه وایي چې نن ماښام د کابل په لویدیځ کې د یوې درنې چاودنې غږ اورېدل شوی دی. په لومړنیو راپورونو کې راغلی چې دا چاودنه د دشت برچي سیمې په قلعه مهتاب کې رامنځته شوې ده. ویل کېږي چې چاودنه د تونس په یو موټر شوې، خو دا نه ده معلومه چې هدف یې څوک و. د کابل په لویدیځ کې تر ډیره هزاره او اهل تشیع هیوادوال اوسیږي. په وروستیو کې داعش ډلې د هزاره او اهل تشیع هیوادوالو د هدف ګرځولو پیښو مسؤلیت په غاړه اخیستی. د دې چاودنې په اړه تر اوسه چارواکو څه نه دي ویلي. طالبانو په افغانستان کې له واکمنېدو سره ادعا لرله چې جګړه په بشپړ ډول ختمه شوې او امنیت تامین شوی. له ورته پیښو سره خلک نیوکې کوي چې طالبان په امنیت ساتلو کې هم ځان ثابت نه کړی شو.